انس حقانی طالب چارواکو ته څه وویل؟ طالب چارواکو کې څوک نه اهله دي؟ ولې باید چوکۍ پرېږدي؟ ویډیو تر اخره وګورئ ترڅو د دې نویو څرګندونو څخه خبر شئ. د طالبانو یو مشرتابه غړي انس حقانی د نوي حکومت د پیاوړتیا لپاره له خلکو مرسته غوښتې ده. نوموړي په لوګر کې یوې غونډې ته ویلي دي چې څوک چې په ځان کې اهلیت نه ویني د مسلمانانو حقونه دې نه خوري. هغه په ټینګار سره دا ډول کسانو ته سپارښتنه کړې ده چې دوی د خپل ځای بل چاته پرېږدي. سرچینې د خپلو خبرو پر دوام پر خلکو غږ کړی دی چې د نوي حکومت په پیاوړتیا کې له دوی سره په ګډه کار وکړي. هغه وویل چې افغانان باید له تاریخ نه زده کړې وکړي ترڅو د جګړې ډګر په څیر د سیاست په ډګر کې هم بریالي شي. انس حقانی په داسې مهال کې له خلکو څخه د نوي دولت د ملاتړ او ورسره د همکارۍ غوښتنه کوي چې واک ته د اسلامي امارت له رسیدو سره سم له هیواده د علمي کادرونو د تېښتې لړۍ لا هم دوام لري او له دې وړاندې په زیات شمېر خلک له هیواده وتلي هم دي. دوی وایي د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د طالبانو د مشرتابه د خبرو پر اساس باید له دندې لرې او پر ځای یو اصل افغان په دنده وګمارل شي چې د پاکستاني مدرسو د ستاینې پر ځای د افغان ځوانانو پر روزنه کار وکړي او ښوونیز مرکز پرانیسي. افغان ولس داسې مهال دا غوښتنه کوي چې د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست له څو اونیو راهیسې د پاکستاني مدرسو ستاینې کوي او دلته بیا پوهنتونونه تړلي دي. تازه یې نن که څه هم لږه د ولس په زړه خبره کړې خو ویلي دي چې د نجونو او هلکانو ګډ تعلیم د دوی په اصولو کې نشته. انس حقانی داسې مهال دا څرګندونې کوي چې اوس مهال د طالبانو په حکومت کې ګمارل شوي کسان د دوی له لوري ټول مولویان ټاکل شوي او ډیری پر مهمو څوکیو ګمارل شوي کسان لوړې زده کړې هم نه لري. لیدونکو له تاسو ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخره ولیده. زموږ د راتلونکو ویډیوګانو لپاره سوله افغان یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. همدارنګه پخوانۍ ویډیوګانې مو هم یو ځل وګورئ. تر بلې ویډیو مو د خدای په امان الله مو مل شه.